جرګان چې راځي زمونږ قابلي پلو چې دی 1495 دی جرګان 1415 یعنی 15 پونډې ونیسه نو چې جرګان دلته راشي ډوډۍ وخوري کیني بیا هغې نه موږ 12 اخلو چې کوم سړی کوژدنه کوي پالټي دلته اخلي 10% ډسکاونټ دا هم ورته ورکو د خپل د ځوان د کابل ډېرې د خوا نه ورته هغه کیک هم راوړو فري دا بیا څومره وخت کې پخېږي 15 لکه 15 دقیقو کې څنګ مې که دا یو ورځ بیا زه د باندې وتلی وم مالګه اخیستی او زما دیګی کاچولی و دیګی تروش کړی و دیګی ښه صحیح هر شی ښه پخلی شوی و لاړو کسټمر ته دې ته راغی کابل دېره نن همدا ځای در باندې ګورم خو دا په کابل یا افغانستان کې نه بلکې دا په برېتانیا کې ده راځئ دا دېره له دننه ګورو چې څه دي پکې او زموږ او ستاسو لپاره دلته څه چمتو کیږي یعنی کم خواړه افغاني خواړه دلته موږ ترلاسه کولی شو حاجي صاحب السلام علیکم السلام علیکم خیر کور مو ودان چې وخت مو راکړ خوشحاله اوسه ژوندی دی حاجي صاحب کابل دېره دام په برېتانیا کې څه دي په دې کابل دېره کې دا خو کابل دېره ول ټول مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دا زمونږ کابل ډېره په برطانیه کې دی او د دا اډرس چې دی الیسبوري کې کابل ډېره کې ټول افغانستان خوراک دی چې څه شی وغواړې دې کې شته لکه مثال په طور چپلی کباب شته قابلي پلو شته خصوصا منتو ډېر یو بهترین منتو دی زمونږ ډېر یو بهترین منتو څنګ کې به یو بل غذا زمونږ او ستاسو د افغانستان دی چې هغې ته عاشق وي هغه د هغې نه ډېر ښه فیمس دی او زمونږ خصوصا به دا چوپان کباب دا ډېر مشهور دی زمونږ په کابل ډېره په دې رستوران کې خلک یې ډېر زیات خوښوي خصوصا موږ سره 2 اپشنه هم شته اپشن دا دی اول افغاني خوراک دی دویم خوراک دا دی چې د پاکستان دپاره ډېر یو بهترین لذیذ غذا دی موږ سره لکه چې هر څه غواړي هغې باندې به موږ غږیږو ولې مقابل ډېره نوم ورته غوره کوې ځکه دا ډېر جالبه دی دا خو کابل ډېره موږ او تاسو افغانان خلک ډېر زیات دا ډېره خوښوي په کلي ته چې لاړ شي خلک په کوټه کې نه کیني وایي راځئ چې لاړ شو دېره کې کینو نو موږ دغه رستوران د دېرې په شکل یو جوړ کړی دی او زموږ افغانان چې دلته راشي ډېر خوشحاله یعنی هغوی راځي هوټل به خو ډېر ښایسته ښکاري دننه نه به یې وګورو دننه هم راته وښیه او زمونږ دلته چې دی خصوصا انګریزان دا ډوډۍ زیات خوښوي ډېر خصوصا دا قابلي پلو ډېر زیات یې خوښوي ډېر زیات شینواري کړی ډېر زیات زمونږ استاد چې دی حبیب جان ډېر ښایسته بهترین یو شینواري کړی جوړوي ډېر یو مزېدار نو دغه چې دی زمونږ ټول ټیبل دی او بیا شاته هم ورته ځای جوړ کړی دی ناستې دپاره فامیلي والا راځي مثال همداسې راځي کیني ښه تخت هم ورته جوړ کړی لکه نن دېره بالښتونه هم ورته ایښي دي او ښه په شوق راځي سره ډوډۍ خوري ډېر ښه په شوق سره اوس زمونږ پرون نابل پرون د دوشنبې په ورځ 14 کسان د برمنګم نه راغلي وو ګوره برمنګم چېرته او الیسبوري چېرته په برمنګم کې ډېر ښایسته رستورانونه شته وایي ستاسو د رستوران موږ تعریف اورېدلی و چې راځئ دا کابل ډېرې ته وشي دا څه رقم غذا ده دلته یو کس را سره د دې له دې ځایه تل خواړه اخلي له دې پوښتو تاسې دلته راځئ کابل ډېرې ته څنګه دي خواړه یې اخلئ یې ډېره چې دا زموږ د لکه یو د موږ یې خوښې او زموږ د طبیعت خوراکه ریډي کوي او موږ په ریګولر هغه باندې دلته راځو او دا یو لکه وړومبی رستورانټ دی چې په الیسبوري کې کلاو شوی دی او موږ په ډېر خوشحاله یو او ډېر لکه په قیمت صحیح دی او په ټیسټ هم ډېر صحیح دی حاجي صاحب نو دا د دېرې ځای دېرې ځای دا دی او خلک ښه په شوق باندې راځي خپل ډوډۍ خوري ښه په سکون سره او خصوصا په آخر د پاول د ډوډۍ کې ښه ښایسته افغاني سوپ ورته ورکو فري لکه چکن سوپ شو ویجیټیبل سوپ شو ډېر ښه په شوق یې خوري هغې نه پس د هغې د مونږ چې اډر راخلو اډر ورته رو دسترخوان ورته یعنې لکه افغانستان سیستم تر دې پورې چې مونږ د خپل د ځان د خوا نه کسټمر ته تروي هم ورکوو ډوډۍ سره واشړومبې هم ورته شته نو بیا چې کله ډوډۍ وخوري ښه ښایسته چای شین چای سره د ګوړ او سره د زلوبۍ هغه هم فري دی ډېره کم خلک دلته زیات راځي حاجي صاحب هغه کم خلک دي چې هغوی دلته
راځي د خوراکونو لپاره؟ زمونږ او ستاسو افغانان افغانان زیات دي، ډېر زیات دي افغانان، خصوصا دا جرالکان چې الیسبوري کې اوسېږي دا ټول راځي. دا خو نو د جرګانو لپاره تاسو چې ویل مجردو لپاره به ته کوم ځانګړی تخفیف هم ورته لري که نه لري؟ بالکل. اوس مثال جرګان چې راځي زمونږ قابلي پلو چې دی 1495 دی، جرګان 1415 یعنې 15 پونډې ونیسه. نو چې جرګان دلته راشي ډوډۍ وخوري کښېني بیا هغې نه مونږ 12 اخلو. یعنې 2 روپۍ ورته ډسکاونټ ورکوو. بیا چې مثال راشي چپلی کباب وخوري، مونږ چپلی کباب چې دی 1195 دی. چې هغه راشي مثال دوستانو سره راشي چایي صاحب مونږ خو دوستانو سره راغلي 10 کسان یو، مونږ ته یو 8 پوشنه چپلی کباب راوړل. بیا مونږ څه کوو چې هغې ته په پوشن 10 روپۍ حساب نو 2 روپۍ هغه ورته ډسکاونټ ورکوو. که چیرې یو څوک د هغه مجرد دي او یا هغه نامزاد شي که نه نو بیا هغې ته خو به ډسکاونټ هغه سره شیریني کې هم څه لري؟ بالکل ورکوو. تېر هفته زمونږ دلته نکاح وه، نکاح وه په دغه ځي کې. جنۍ هغه حال کې ناست و، هلک دلته ملا و ورسره نکاح وشو، دعا مو وکړو، ټولو میټایي سره وخوړو، خلاص شو. بیا ما ته چایي صاحب زمونږ ډسکاونټ مې وروره تا دپاره دا پریټل چې درته جوړو دا د میکس ګریل دې دپاره په هر یو کې تا دپاره 10 پونډه ډسکاونټ دی. ډېر ښه په خوشحالۍ تقریبا 40 کسانو او ډېر خوشحاله او ډېر ښه په خوشحالۍ سره نکاح یې خپل وکړو، پارټي یې خپله وکړه، نور لاړو. نه خو چې دا اوس دا مجردان او افغانان دی خبر شي ولې نه پر دواړه سترګو ویلکم اني ټایم. د سهار د 12 نه مونږ رستوران خلاصو تر شپې 11 پورې د کسټمر په مخ د مشتری په مخ. نو 11 نه بعد بندېږي چې څومره جرالکان راځي ویلکم راتلی دي شي اني ټایم. نو تاسې د خبرې هستئ ګوره چې ټول باید خبر وشي چې ستاسو لپاره ډسکاونټ شته دی او که چیرې هغه شوی کوژدنه مو وکړله نو د هغې دپاره دلته ځای ښه ځای دی. چې کوم سړی کوژدنه کوي پارټي دلته اخلي 10% ډسکاونټ دا هم ورته ورکوو. د خپل د ځوان د کابل ډېرې د خوا نه ورته هغه کیک هم راوړو فري. نور څه نور د خدای نه څه غواړي؟ مونږ دا خو جوړ کړی افغانانو دپاره، دا خو مونږ ځان دپاره نه دی جوړ کړی. حاجي صاحب کوم وختونه دلته ډېر مصروف؟ مونږ خو د غرمې 12 بجې خلاصو، دا لانچ دپاره ډېر سخت بیزي دی. زموږ ټول دا غرمه چې دی کلیکشن یې قابلي پلو چپلی کباب دغه 2 شی ډېر زیات فاست روان دي. یعنې اوس چې دی مصروف یو، خو داسې کسټمر یو نیم راځي دننه کینی ډوډۍ خوري، خو د کلیکشن مونږ بیزي یو. بیا زمونږ رستوران چې بیزي کېږي د مازدیګر 5 نه بعد دی. کینټ نه راغلي دي، لندن نه راغلي دي، ډوډۍ خوښ دی، مخکې ظلم راغلی اوس بیا راغلي، ا دې لګیا دي خپل ډوډۍ خوري. پلټر اډې ورکړی، میکس ګریډ فامیلي اډر ورکړی، 4 کسانو ښه په خوشحالۍ په شوق کې خوري. نو که دا مثال د لذت یا د خوند صحیح نو کنډه څوک دلته راځي الیسبوري ته؟ نو خو داسې معلومیږي چې ډوډۍ ښه ډوډۍ ده، فرش ډوډۍ ده، تازه ډوډۍ ده، غذا ښه غذا ده، لذیذه غذا ده. په دې کې میکس ګریل کې هر څه شته، چوپان کباب شته، چاپ شته، رب شته، کوبیده شته، وریجه شته، وریجې لاندې پوره مکمل یو دانې پیس د شنګ دی، ورسره سیدی شته، ورسره ډوډۍ شته، سلاد شته، چکنی شته، هر یو شی شته 4 کسانو دپاره. راځئ ځو هغه ته پخلنځي ته یا اشپزخانې ته هلته کبابونه ښیي چې په څه ډول پخېږي. دا زمونږ اشپزخانه ده او دا زمونږ اشپزخانه ده او دا زمونږ چې دی د سلاد سیکشن دی، دلته سلاد جوړېږي، هغې کې فرني ایښی دی او دا زمونږ اشپزخانه ده. او دا زمونږ استاد دی حبیب جان. السلام علیکم حبیب جان. استاد څنګه یې؟ ښه یې؟ جوړ یې په خیر یې؟ چې دې باندې کړي دي نن دې څه پخ کړي دي؟ کلال دی او بس قابلي وهو منتو دی، غوښه ده، منشي دي، دغه ټول شیان د آمادګي دی. نو دپاره د خیره چپلی کباب هم لري او دا غوښه ده لمشنګ دی، دا ممیز اوس تا چې ورکېږي هغه غوښه ده، دا وګوره لمشنګ دی، تیار پوخ دی که نه. دا یو پیس یو خوراک دی. او دا د څه شي غوښه ده؟ دا د پسه غوښه ده؟ ټول پسه دي. هغه پسه کوم بیا لم سپرینګ ورته وایي. لم سپرینګ. حبیب جان استاد هغه خو دې هغه وویلې چې او دا څه شی دی؟ دا سوس دی د کړایي شینواري کړایي سوس. کړایګان هم پخوو که نه. او دا شینواري کړایي. شینواري کړایي دی.
نامي کړای نو اوس په دې کې هغه شته غوښه شته که دا یوازې ورته نه دا صرف ټماټر سوس نه جوړېږي بیا غوښه فرش دلته کړای کې ورسره دغه کوو دا ورسره استعمالېږي بیا شین مرچک نو دلته خو دا نور هم څه ایښي دي دا دا قیمه دی مثال منتو راشي آرډر راشي هغه قیمه د کوفتې پاشان ورته وایي په فارسي او په پښتو کې ورته قیمه وایي بیا د منتو او اشک د پاسه وایي دا هغه دې وویلې په ټولو کې کم یو ته خپله ښه پخی چې ته وایې چې ولا زه دا مې ښه پخ کړي دي زما خو والا زه خو 50 کلن د هغه م اکسپرینس ما سره دی او زه د افغانستان شیف یم کوم یو غذا زما خوري هغې کې به انشاءالله منفي زیرو دغه به نه یو شی چې تر ډېره خلک وایي اشپز څوک چې اشپزي کوي که نه پخلی کوي وایي دی تر ډېره وایي په همدا د خوراکونو په بوی باندې وایي دی مړېږي ته خوراک کوې که نه کوې که نه حاجي صاحب ته معلوم دی 24 اور کې یو ټایم یو 5 بجې بل 5 بجې کله کله سهار کې دا په حاجي صاحب په زور را باندې لږ دغه ډوډۍ وخورو ویلی چې لږ ما سره لاس ووهه او رښتا دا نه بیا ته کوم شی زیات خورې دې خوا ته ورته دا هغه وکړه دا به منتو وي او دا منتو دیګی دی دې کې منتو بیا ږدو فرش منتو خو همیشه فرش پخوي دا د دې کا بخار ورته ورکو چې پوښ بیا پلیټ کو باسو بیا کوفته ور باندې وهو سره د نور سامان بیا دې کسٹمر ته مثال کشنی چوبا شان هغه ضرورت دا د چپلی کباب دغه دې کې چپلی کباب وهو کنه زما په درته چپلی کباب وهو یو دانه به جوړ کوم به ګوره دلته چپلی کباب ورته هغه کوي چپلی کباب جوړوي ته راوړه چې دا چپلی کباب څنګه ورته جوړوي دا خو ډېر غټ چپلی کباب هم دی تاسو هم ماشاءالله ډېرې کسان ډوډۍ ورته ووهه یو ګرمه ډوډۍ هلکه دا زموږ پیس دی دغه یو پیس دی دا یو خوراک شو نه دوه پیسه یو خوراک دی دوه پیسه یو خوراک دوه دانې که یو کس یو خوراک غواړي نو تاسې بیا ورته څومره دا ورته دوه جوړوئ دا دوه جوړو نو دا خو ډېر زیات دی دا خو وطن کې بیا په دا رقم ته نه دی یعنې نه خو وطن ته خو هلته خو یعنې د وطن کابل دېره او د دې ځای دېره فرق لري فرق لري دا موږ سپیشل جوړوو په دې چې دلته زموږ افغانان دی چپلی کباب او دې شیانو سره عادت دی د وطن نه که نه دلته بیا هغه اصل پروفیشنل شی ډېر کم پیدا کېږي دا موږ ځکه ورکوو چې لږ وخوري او هغه ارمان دی وځي دا اوس یو پیس دا اوس یو پیس مه خرابېږي دې ته پیزا کباب دا بیا څومره وخت کې پخېږي 15 منټو 15 دقیقو کې دې سره د رومیان یوازې واچول دا بامیه دا منځ کې خو ګډ دی دا بیا د پاسه کې ورته دا چې کله کباب وباسو ستاسو دا وروسته پلیټ دی دا بیا د پاسه وباسو بعضې دوستان خوښوي ټماټر ورسره وکړي دا مرچک دا دوستان خوښوي هغه وطن کې چې کله هغه کول هغې کې به د غوړ به داسې تور رنګی غوندي وو هغه څه حساب دی هغې سره بل شی اچوي که څه حساب دی هغه غوړ مثال یو هفته دوه هفتې دپاره هغه استعمال دی غوړ چې څومره اور ورپسې او چپلی کباب پسې پخوي هغه سیزن کېږي او دلته مونږ 2 ورځې بعد خپل غوړ بدلوو یعنې دا غوړ تازه دی دا ګورې دا سبایي بدل کړی دی او د نن پخلی پکې کوو سبا کوو بله ورځې بیا اوبه په ټیپ کې بیا پرنټ کوو بیا نور تازه فرش غوړي راځي یعنې هغه تور غوړي چې دي هغه لکه څنګه چې استاد ویلې چپلی کباب دا د پخېږي هغه ما د غوړیو په اړه ترې پوښتنه وکړه نو هغه ده تشریح کړله چې هغه تر ډېره زاړه وي یا هغه نه وي نو وخت پرې زیات تېرېږي نو اوس دغه تاسو سره ډېرې ښې کیسې مي که نه هغه کیسې جالبې کیسې در سره وي کله کله درنه دیګ سوځېدلی او کله درنه پکې مالګه زیاته شي او کله غوړي زیات دا شیونه هم در سره کېږي که نه والا شته شیفانو سره چې دسره نوی شي دي که نه مثال 15 کالو 4 کاله
بوج ور باندې راشي لږ شانتې ورخطا شي او خو زمونږ بیا تقریبا د 50 کالو ایکسپیرینس دی نو مونږ بیا په هغه دغه باندې لیمټ باندې کله خو غلطي کېږي انسان دی کېږي ولې نه دا خو د اور او د اوبو کار جالبه کیسه درنه څه شی در سره شوي دي چې در سره شوي دي چې جالبه قصه خو دا ده چې زما یو شاګرد ما سره کچن کې کار کوو دا مې ډېر په عذابه و کار کې چې ته متوجه اوسه دیګونو ته دغې ته خو دا مې ډېر تنګ کړ تنګ مې که دا یو ورځ بیا زه د باندې وتلم مالګه اخیستی او زما دیګی کاچولی دیګی تروش کړی و دیګی ښه صحیح هر شی ښه پخلی شوی و لاړو کسټمر ته دې ته راغی دا خو ټوله مالګه ده دا خو رښتیا چې وشو چې ګورم چې مالګه ده دیګی پورې ته مې چې قاشق وروړه چې ژوندي مالګه پکې ده ماشاءالله زما شاګردا یو تاریخي قصه ده بیا مې هغه د جلۍ ته وویل چې ته دا کار مه کوه دا خو کوم شی لرې زما نه شکایت یا مثال زړه دې نه کېږي مخامخ وویل دیګي کې مالګه مات کړه بیا دا راځي نو اشپزخانه کې ډېر اشپزخانه یا پخلنځی مو ولیده حاجي صاحب ځینې خلک دلته راځي د بل سره کار کوي د کار دغه د تهداب یعنی ښودل پیله چې یو څه شروع کېږي تاسې چې مخکې راغلی دلته مو کار شروع کړو که تاسې دغه سختې ګاللي لکه دا اوس چې نوي افغانان ګالي داسې کار دی چې دا زحمت نه بغیر راحت نشته بالکل که زه راغلی ما ډېر تکلیفونه تیر کړي دا مثال هر څه چې ما اوس دلته کړي دا افغانستان ما نه دي راوړي همدلته مې مزدوري کړې خواري مې کړې ځان مې یو حد ته رسولی الحمدلله ډېره زیاته مننه صاحب کور مو ودان خوشحاله جان مننه الله دې جنتي کړه خوشحاله اوسئ السلام علیکم دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه تر بیا مو په لوی رب سپارم السلام علیکم